السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران لیدران، انشاءالله چې جوړ او روغ اوسئ. تاسو ته ډېر زیات مبارک وایم. نن انشاءالله چې په ایفجیکون کې تر ټولو غټه لاسته راوړنه مو لاسته راوړله، دا ډېر زیات تاسو ته مبارک وایم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، ما په تېره غونډه کې هم وویل چې زه هره ګزینه چې په پروژه کې اضافه کوم، داسې ګزینه اضافه کوم چې پروژه پکې ګټه وکړي، تاسو پکې ضرر ونه کوي. اوس نوې ګزینه چې راغلې، دې ګزینې په اړه باندې دې مکمله معلومات تاسو درکړم. تاسو باید هره ورځ 2 دانې تبلیغات وګورئ په خپل اپلیکیشن کې. 2 دانې که نن مو ونه کتل هیڅ مشکل نشته، سبا یې کتلی شي. یعنې موږ ستاسو مشکلات ته هم کتلي دي چې یعنې شاید یو انټرنټ ونه لري، بل یې ونه لري. یعنې تر 80 دانو تبلیغاتو چې تاسو قرضداره شئ مشکل نشته، یو میاشت وخت لرئ، کولی شئ ټول یو ځای وګورئ. خو بهتره به دی چې هره ورځ 2 دانې وګورئ. د دې ګټه کمپنۍ ته څه شی ده؟ لکه څنګه چې تاسو په لایف غونډه کې پوښتنه کوله چې تاسو د $80,000 فري انکم کې وړیا عاید کې خلکو ته ورکوئ، دا له کومه کوئ؟ له دې تبلیغاتو نه چې څومره عاید کېږي، دا ټول فري انکم یا وړیا عاید ته ورکول کېږي چې بیرته تاسو ته درکول کېږي. نو زه ډېر خوشحاله کېږم چې ستاسو هغه کومې پوښتنې چې دا پیسې له کوم ځای نه راځي، څه رقم دي څه رقم دی، دا ټول په نتیجې سره تاسو ته جواب درکوم، په شعار سره نه چې دا رقم کوم هغه رقم کوم. لا اوس انشاءالله صرافۍ پاتې د صرافۍ له خوا نه چې هغه عاید راځي، هغه خو لا جدا خبره ده. او ستاسو مشکلات هم ټول په نظر کې نیول شوي دي. دا چې تاسو که انټرنټ نن ونه لرئ، سبا یې وګورئ، که سبا یې ونه لرئ بله ورځ یې وګورئ. خو 80 دانو نه باید ډېر نه شي. که 80 دانو نه ډېر شي، بیا هغه نه وروسته ستاسو اکاونټ بندېږي، بیا هم تاسو همغه 80 دانې که وګورئ، همغه ثانیه نه بیرته بازېږي، خپله ګټه ټول شیان کولی شئ. دا ګزینه ډېره بهترینه غټه لاسته راوړنه وه د ایفجیکون لپاره، او ډېر غټ یو درآمدزایي سیستم جوړېږي د کمپنۍ لپاره، او تاسو په دې باندې ډېر باید خوشحاله شئ، ځکه سیستم هر څومره پیشرفت وکړي تاسو دوامداره ګټه کوئ. راځو دې ته چې څوک چې آیفون تلیفون نه لري، د هغو لپاره هم اوس فعلا معافیت اعلان کړی دی. هغوی لپاره دا ګزینه فعاله نه ده تر څو چې د آیفون اپلیکیشن راځي. دا صرف د انډرایډ والا ده، او تاسو د انډرایډ په اپلیکیشن کې دا کار کولی شئ، د ورځ 2 تبلیغات وکړئ. او تر ټولو خوندور بخش چې په دې کې سبا انشاءالله فعالېږي، هغه لاس بهترینه دي. لکه همدا رقم چې موږ لاس بهترینه اوس په ویب سایټ کې لرو، لاس بهترینه نور هم اضافه کېږي. یعنې څه؟ یعنې دا چې تاسو غیر له دې چې خپل 2 تبلیغات وګورئ، کولی شئ د پروژې د حمایت لپاره جدا یو بخش کې هم ځان ته اضافي تبلیغات وګورئ، لکه اضافه کاري چې کوئ. هر چا چې ډېر کتلي هغه لومړي مقام کې، هغه پسې دوم، درېیم، څلورم همدا رقم پسې مخکې ځي. نو په دې رقم باندې هغه بعضې کسان هم یو ټوکه به هم زه وکړم، هغه کسان چې ډېر خبرې کوي چې کمپنۍ ما لپاره مهمه ده، دا رقم ده، هغه رقم ده، ما ته پیسې مهمه نه دي، هغه به هم دلته معلوم شي چې کوم د چا لپاره واقعا کمپنۍ مهمه ده، چې دوی 15 دقیقې د کمپنۍ لپاره وخت لري که نه. اوس راځو بلې موضوع ته چې ډېر کسانو په لایف غونډه کې یا په شخصي کې به ما ته ویل چې دا سیستم حرام ده، ځکه موږ هېڅ کار نه کوو. اول خو دا چې له مخکې نه هم ایفجیکون پروژه هېڅ حرامیاتو دې شیانو پورې اړه نه درلودله، او سود دا شیان نه و، ځکه په اسلام کې سود واضح معلوم ده. سود څه شي ته وایي، دا ما 100 دفعې ویلي، بیا هم یې ور تاسو دلته وایم. زه پیسو ته ضرورت لرم، درځمه تا ته وایم وروره ما ته یو $100 راکړه یا $0 راکړه. تا سره پیسې شته دي، ته وایې چې راځه دغه سړی مجبوره دی، دې له مجبوریت نه زه استفاده کوم، ما ته وایي چې ستا د $0 درکوم وروره، خو ما ته به د میاشتې $100 راکوې. دا شو په اسلام کې سود. او په یو کمپنۍ کې چې هغه کمپنۍ حرام وي، په هغې کې کومه کمپنۍ کې سرمایه ګذاري کول حرام دي. هغه کمپنۍ کې چې د هغه څښتن ته ونه پېژنې چې دغه مسلمان ده که کافر ده، معلوم نه وي، فقط یو خپل نوم یې اچولی خلاص، او بس ووایي چې ته دلته یم، تا لیدلی نه یې، پېژنې نه، او ځان نه معرفي کړي. یا همدا چې په داسې کمپنۍ کې ته سرمایه ګذاري وکړي چې هغه حرام کارونه پکې وکړي. خو دې کمپنۍ کې شکر الحمدلله، خو خپله ټول موږ تاسې کلمه ګوی یاستو، مسلمانان یاستو، په دې پوهېږي چې د کمپنۍ څښتن مسلمان ده او په حرام کار کې هېڅ وخت کار نه کوي. نو دې لحاظ نه کمپنۍ په هېڅ عنوان باندې حرامه نه وله او نه ده. خو اوس د هغه خلکو بانه چې هغه خبره هم نه منله، اوس هغه بانه یې هم دلته خلاص شوله. اوس وګورم چې دوی بله کومه بانه کوي. اوس مخکې به ویل چې زه هېڅ کار نه کوم، ما ته ګټه راکول کېږي، اوس یې کوي. اوس د ورځې 2 دانې تبلیغات باید وګورئ هره ورځ. نو دا هم د هغوی لپاره کار. خو بعضې خلک چې بیا څومره ورته ته سهولتونه هم جوړ کړي، بیا هم هغه بانه کوي، بانې درته کوي. نو د هغوی هغه بهانه هم انشاءالله په دې سره خلاصېږي، او په دې سره د کمپنۍ لپاره ډېر یو غټ حمایتي درآمدزایي سیستم هم جوړېږي. دا غټ ګام د تاسو ته مبارک اوسي. انشاءالله که د خدای پاک رضا ولا منتظره پاتې شئ، له خیر همدغه رقم به اکسچینج راځي، په همدغه رقم به نور سیستمونه فعالېږي، ډېر شیان به راځي، او کمپنۍ به داسې ځای ته رسېږي چې په سلهاو کلو هم دا کار وکړي، هېڅ وخت به دا شاته نه پاتې کېږي. او یو هوښیار کس، یو هوښیار لیډر هغه کس ده چې هغه خوشحاله شي چې کمپنۍ ډېر عاید وکړي. څومره چې کمپنۍ ډېر عاید وکړي، همغومره ستاسو عاید ډېرېږي. او تاسو په دې باندې زه مطمئن یم چې خوشحاله یاستئ چې عاید مو 2 میاشتې 3 میاشتې نه اوسي، 10 کاله 20 کاله اوسي. جوړ او روغ اوسئ، او دا غټ پرمختګ ستاسو لپاره ډېر زیات مبارک وایم.